أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورة البقرة ہر سورت پر ابتدا کی مونږ ویلو د یو څو امورو پیژندل ضروری. یو تناسب او ربط او تعلق د دې سورت د مخ کی سورت سره. دغه خبره دعوه د سورت او مقصد د سورت او موضوع د سورت. درېمه خبره خلاصه د سورت او څلورمه کله کله تحقیق د عقیده اسماء او د نومونو. ربط حدودی سورت د مخ کی سورت سره هغه په ډیرو وجوه سره ده. ولنډه دا سورت فاتحه چې ذکر شو هغه اجمال او سورت البقره کې اوس تفصیل ذکر کیږي دا غي اجمال. نو دا شو تفصیل بعد الاجمال. نو اس دی صورت کی ذکر کی تشریح د سورۃ الفاتحه. دلتا د ار آیات او د اری کلمې مناسبت د خپل مابین کې د سورۃ البقره او د سورۃ الفاتحه خپل مابین. اول دا د سورۃ الفاتحه کې ویلي الحمدلله دلیل په اسماء او په صفات باندې. نو الته د الله بعض نمونه ذکر شو. دي سورۃ کې د الله اسماء الحسنا ذکر کړي، د الله خیسته خیسته نمونه او صفات د خالقیت او د ربوبیت. دې سورۃ کې دا ډیر ذکر کیږي. د مخ کی سورۃ کې ویلي رب العالمین. اس دی صورت کی اثبات د ربوبیت کې د الله په دلایل باندې. فقدل توي اعبدوا ربکم ای خلقو د الله بندگی او کې د رب بندگی مو کوي. دریم سورۃ الفاتحه کې ویلي الرحمن الرحیم. اس دی سورۃ البقره کې تفصیل د نعمتونو عامه او خاصو کې په بنی اسرائیل باندې. بنی اسرائیل باندې الله نعم خاصه کړي او په عام انسانانو باندې الله عام انعامات کړي دي. څلورم مخ کی صورت کې ویلې مالک یوم الدین. الله اختیارمند دی د ورځې د جزا. دې صورت کې د الله ملکیت ذکر کوي په آیت الکرسی کې چې ورته قیامت پر ورځ د هیڅ بادشاہي نه چلیږي سوا د الله نام. پنځم الته ویلې یوم الدین. مالک یوم الدین مخ کې ویو یوم الدین ور سره ذکر کلا ورځ د جزا. دې صورت کې د جزا تفصیلات ذکر کړي. تخفیف اخروی منکرینو د پاره او بشارت ذکر کړي. بشارت اخروی د مؤمنانو د پاره. نهم مخ کې ویلې ایاک نعبدو. یلا من خاصتا بندگی کو د بل چای نه کو. دلته اوس د عبادت اثبات کې په دلایل عقلی او نقلی او سره چې اے خلکو ګره د عبادت مستحق ذات یو الله دی. او عبدوا ربکم د رب بندگی مو کوي. او بیرست براشی یعقوب علیہ السلام ام وصیت کړو په دې خبره باندې چې ایس ما بچو د الله بندگی وکيم. ومربت داد مخی ویل ایاک نستعین. سورۃ الفاتحه کې
سورۃ البقرہ کې اوس احتیاج د انسان ذکر کوي په ډیرو حوایجو کې انسان محتاج دی الله ته اتم رب داد مخکی صورت کی ویل سورۃ الفاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ تراوح او صراط مستقیم نو هغه دعا شول چې الله مونږ ته هدایت د صراط مستقیم او کا د دې صورت پاول سر کې اجابت دغه دعا راغی چې ذالک الکتاب تاسو هدایت غوښتو هدایت په دغه قران کې دی ومنه یو نه هم رب داد سورۃ فاتحه اخر کې درې اقسام ذکر کړل د خلکو یو منعوم علیہم و دیم مغضوب علیہم و دیم ضالین و گمراہان اوس د دې صورت پاول کې داغي اوصاف ذکر کړي ته انعمت علیہم اوصاف ذکر کړي دي په هدل للمتقین عنوان سره او داغي صفات ذکر کړي دي پنځه مغضوب علیہم ذکر کړي په ان الذين كفروا سره کافر عنادن دي او الضالین ذکر کړي دي په صفاتو د منافقانو سره ومن الناس من يقول آمنا بالله لسم داده التی ویل انعمت علیہم ذکر کو اوس داغي مصداق ذکر کوي انعمت علیہم څوک دي انبیاء دي صالحین دي صدیقین دي شهدا دي یو لسم التی ویل مغضوب علیہم اوس داغي مصداق ذکر کوي مغضوب علیہم څوک دي يهود او اسباب د غضب بم ذکر کی دي سورۃ کې دیار لسم التی الضالین ذکر کړو چې ولو الضالین اوس اسباب الضلال ذکر کوي اسباب د گمراهۍ حکم کارونو باندې انسان گمراه کیږي دي سورۃ کې ذکر کړو تعود سورۃ د صورت اجمالی دعوه ده اثبات التوحید دی صورت کې توحید ثابتې توحید ربوبیت او توحید الوهیت په لسو وجوه سره نو دی صورت کې توحید ثابتې په سو وجوه سره په لسو وجوه سره توحید ثابتې دی صورت کې دویم دی صورت کې صداقت د رسول ذکر کړي د نبی صلی الله علیه وسلم صدق دریم دې صورت کې قتال فی سبیل الله مثلا ذکر کوي چې خلکو د الله په لار کې وجنګيږي د الله دشمنان مړ کيام څلورم دې صورت کې دعوه د انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې انفاق کول د الله په لار کې مال لګول پیسې لګول یا یو دعوه باز مفسرینو ذکر کړي دا دې صورت کې ذکر کوي عرض الاسلام باجمعه په کامله معنا باندې په دې صورت کې اسلام بیانېږي بس سورۃ البقرہ کې پورے اسلام تشریح شوی دی دا خود دو خبرې شوې یو رب د ما قبل سره دویم دعوه درېم خبره خلاصه د سورۃ د دې سورۃ خلاصه څه ده خلاصه د سورۃ دا د سورۃ البقرہ کې څلور حصے دي هر حصے کې څلور بابونه دي اول حصے کې توحید بحث کوي د توحید نو دې حصے کې څلور بابونه دي اول باب دی شلم نمبر آیت پورې دې آیت دې باب کې اول ذکر کوي عظمت د قران په درې صفاتو سره یو کامل کتاب دی او شک پکې نشته او هدایت دی لپاره د متقینو په بدری ډلې ذکر کې په اعتبار د تاثیر د قران او د عدم تاثیر د قران چې چا باندې اثر وکړ هغه ته متقین وي نو متقی په پنځه صفات ذکر کې ایمان بالغیب دغرنګ اقامت الصلاة او انفاق او ایمان په قران او په بخانو کتابونو باندې او ایمان په ورځ د آخرت پنځه صفات د متقین وروړي به د دې جزای دنیوي او اخروی به ذکر کی به بدوی مډل ذکر کی چې هغه ډله ده هغه ډله چې قران په اثر نه کوي عنادی کافر دي ان الذين كفروا سره بدوی مډل ذکر کی جماعت الكفار
دا غیب صفات راوړي او دا غیب جزاء دنیوي او اخروی ذکر کی. څلورم اډله ذکر کوي جماعت المنافقین دو من الناس نواخلا چې د منافقانو په پنځل صفات ذکر کوي او دا هغه خلک دي چې قران په دوی باندې تاثیر نه کوي. دا غي پنځل صفات ذکر کوي سره د جزاء دنیوي او اخروی نه. دا غي نرسته به د مثالونو راوړي د مخالفینو د قران. اوله خبره اسماء السوره د سورۃ البقره نمونه. سورۃ البقره کم نمونه دي. یو نوم دی د سورۃ البقره فستات القرآن. فستات ویل کیږي خیمه ته، خیمه چې دا عسكر او فوجیان د ځان سره استعمالي. نو دې صورت کې امن مسلمانانو فوج تیاریږي د کافرو مقابله کې. دویم نوم دی د قرآن، د دې صورت نوم دی سنام القرآن، د قرآن کریم گو. لکه څنګه چې وخی یا کوئی او داغي دا شاته ګوفي اوچتی پټول بدن د قرانګي د قرآن کریم گو چې د سورۃ البقره ده. سنام معنا کل شی اعلاه، د عرش اوچت طرف هغه ته گو په د قرآن اوچت طرف او گو سورۃ البقره ده. دریم نوم د دې سورۃ البقره راغله په حدیثو کې سورۃ الزهرا د چمک سورۃ. به دینوم کې وسره سورۃ آل عمران هم شریک ده. سورۃ آل عمران تم سورۃ الزهرا ویل کی. څلورم نوم ده د دې سورۃ البقره، معنا هغه سورۃ چې د رد شرک البقره بګه شوی ده. امام بخاری رحمه الله رد کړي پاغه چا باندې لکه حجاج ابن یوسف په یو مسله رئیس تل دي ځنه. هغه به ویلي وي تاسو د سموي وي سورۃ البقره ته بقره مو وي ځکه دا بے ادبی ده وي دغه سورۃ ته سموي وي. حالن کې امام بخاری رحمه الله هغه باندې رد کړي، هغه به ویلي وي تاسو د سموي وي سورۃ تذکر فيه البقره. هغه سورۃ چې په دې کې د غوا تذکره شوی ده د سورۃ وته وي. امام بخاری پیرت کړي چې حدیث مرفوع کې ورته سورۃ البقره ویل شوی دا مونږ به لازمی ویو. سورۃ البقره او توي ذکر تسمیه د کل وی په اسم د جز باندې د وجه د اهمیت د جز نه. ځکه په صفحه د بقره کې هغه پیخکندی د شرک د مشرکانو شوی دا، ځکه د سورۃ البقره ویل کېږي. بل اشاره ده ته چې عبادت د بقره هغه ډیر شوی ده. هندوانم د دې بقره عبادت کوي، د غرنګي فرعونانو هم کو، بني اسرائیل هم کو. الله پرد کوي چې ګوره دغه بندگی مکوئ، بندگی چې کوي خالص د الله بندگی کوي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. د عام او قراء د قارئینو په نسبت دا آیت مستقله ده، بس جدا آیات ده. د باز قارئینو په نسبت دا درست آیت سره ده، لیکن هغه شاذ قرات ده. الف لام میم دیتا حروف مقطعات ویل کیږي. قران کې د نهي سورتونو په اول سر کې راغلي دي حروف مقطعات په کې ذکر دي، سره د تکرار نه اتاوی دانی بغیر د تکرار نه سور لستی. به مجموعات دي حروف مقطعات او غدا نص حکیم قاطع له سر. د حکیم سړي نص قاطع او دغه د پاره راضي. یا بعض خلک د دې خلاص ذکر کله مجموعه چې صح طریقه کما سنت لار د سنت طریقې سره برابر کاده مجموعه د حروف مقطعات به دیتا مقطعات ولې ویل کېږي ځکه حروف مقطعات تا د قطع نه ده، مقطعات د قطع نه ده او قطع ویل کېږي پرې کول وتا. د حروف مقطعات او آداب په تقطيع سره کې جدا جدا به د څه بنوي چې علم، بلکې د څه به الف لام میم جدا جدا به ځکه د حروف مقطعات ویل کېږي. به سوال لازم چې د حروف مقطعات ویل کېږي نو دا خو حروف نه دي، دا خو اسماء دي. ځکه مفسرین او نحویانو دا ثابت کړی دا چې یو الف ده
یو اے دے نو الف اسم دے اے چې دا حرف دے یا دغرنګ لام دے لام اسم دے او لا حرف دے میم اسم دے او ما حرف دے نو منگا الف لام میم تاو چکم دے یو زیلی کو او حالا کی دی تا حروف لیکیگی تاو حروف مقطعات ندی دا خو اسما شو کنا ولی و تمنگا حروف مقطعات پیوا جواب دا دے لکه څنګه چې د کافی والا وی دا اسم دی او دا فعل دی او دا حرف دی کلمې درې قسمه کړي دا کار اسم فعل حرف دغرنګ دا یو محدث کار دی نوې خبره ده نوې اصطلاحات دي وخوانی او سړی اصطلاح دا وا چې اړي کلمې ته به حرف ویل کېده اسم ته به هم حرف ویلو فعل ته به هم حرف ویلو غټي کلمې ته به هم حرف ویلو نو په خوانی اصطلاح باندې حروف مقطعات ته ویل کېږي حروف مقطعات په حروف مقطعات مبارکه و بعض عقیده منګلرو یو عقیده باز موږ د حروف مقطعات مبارکه دی موږ به یقین ساتو چې دا حروف مقطعات په قران کې عبث نه دي ګوره په دې کې شک نشته دی څوک چې وایي قران کریم کې د کلمات شته چې څه معنی او فائدہ نه لري خو لیکن صرف ویلي تعبد دي ابن کثیر وایي دا خبره چې څوک کوي دا سړی پکټ خطا کې پروت دی موږ ویو چې د حروف مقطعات او څه مقصد دي ځکه الله په قران کې راوړي دي دوی موږ به عقیده د ساتو چې کوم حروف مقطعات د کوم سورتونو په اول سر کې راغلي دي نو دا هغه سورت سره به لازمي مناسبت او تعلق یي لکه سورت قاف اشاره د دې ته چې هغه سورت سره مناسبت شته سورت نون اشاره د دې ته چې هغه سره مناسبت شته او د الف لام میم د سورت البقره سره مناسبت شته کړه کدا مناسبت او تعلق موږ ته معلومه او که معلوم نه خو لیکن موږ په عقیده لرو چې حروف مقطعات د کوم صورت په اول سر کې راغلي دي دا هغه صورت سره تعلق شته دی یو مناسبت دا دی چې کوم حروف د صورت په اول سر کې راشي حروف مقطعات اشاره به دې خبره ته چې دا حروف په دې صورت کې ډیر استعمالي نو الف لام میم دا درې حرفونه په دې سورۃ البقره کې بار بار استعمال شوی دی ډیر استعمال درې عقیده مزمنګ دی چې استعمال د حروف مقطعات او د کلام په ابتدا کې دا ثابت او جاری او په عرب د عربو کې د پخوانه يهود او نصارا او ټولو کې عرب با پخپل کلام او پخپل خط کې به اول کې حروف مقطعات لیکل يهود او نصارا هم دا کار کوي مخکې دراتک د قران نه او دا د فصیح او د بلیغ کلام نه خدا زکا کثیر ته حروف مقطعات د کلام په اول کې راوړل د پخوانه عادت نو به بده يهود او نصارا او مشرکانو اعتراض کړي چې دا سره کوم قران دی چې په اول سر کې نشي نوی ټکی راوړي اشاره ده چې د قران دراتک نمخ کې حروف مقطعات به عربو استعمال اول به حروف مقطعات کې اختلاف دی ډېر غټ اختلاف دی یو اختلاف په کې دا دی چې دا حروف مقطعات په متشابهات نشمارو کنا نو متشابه په دوه قسمه دی یو هغه چې معنا حقيقي بالکل نه معلومه دیم متشابه په هغه معنا چې حقیقی معنی معلوم ای خو لیکن کیفیت نه معلوم دلته متشابه په اول معنا سره ده نو قرطبی او ابن کثیر د خلفای اربعه او د صحابه او د تابعین قول نقل کړي ده چې دا حروف مقطعات د متشابهات ندي علم د حقیقت الله ته معلوم ده چې د څه معنا بيد ده ولیکن من باعقیده لرو چې حکمت او فائدہ پدې کې شته ده دلیل دا دی چې اصل اهل لغت د حروف مقطعات معنی نه دلی کړي او دا ډیرو مفسرین غوړه کړي دا چې الله اعلم بمراده بذلك د حروف مقطعات په معنی باندې بس الله پويږي بل جاته علم نشته ده
نور اقوالم په دې حروف مقطعات مبارک شته ده. لکه عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم وی حروف مقطعات وی د سورتونو نمونه دي. ابن ابي نجيح وی د حروف مقطعات چې دي اسماء القرآن د قرآن نمونه دي. سالم ابن عبد الله وی د حروف مقطعات چې دي د الله نمونه دي. ابن ابي حاتم وی دي اقوالو کې سمنافات نشته ده. حروف مقطعات دي د الله نمونه مشي، د قرآن نمونه دي مشي، او د سورتونو نمونه دي شي، پروا نه کوي. به ډیر مفسرین وی چې دا خو جدا جدا کلمات دي، الف جدا ده، لام جدا ده، میم جدا، مرکب دی په لیکلو کې، خو لیکن تکلم کې جدا جدا ویل کېږي. تکلم کې د سن ویل کېږي چې علم، نو به هغه نور اقوال ذکر کړي. یو قول لري چې هر حرف دی کې د حروف مقطعاتو کې په هر حرف کې د الله نوم ته اشاره ده. نو ذکر د جز د مراد ته کول، لکه الف کې اشاره ده الله ته، لام کې اشاره ده لطیف بعباده ته، میم کې اشاره ده مالک مجید ته. دویم قول ده الف کې اشاره ده الله ته، لام کې اشاره ده جبريل ته، میم کې اشاره ده محمد صلی الله علیه وسلم ته. قرآن الله را لګلې د جبريل په واسطه باندې او محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی، دې ته وی اشاره ده. دریم قول ده الف کې اشاره ده اصل ته، لام کې اشاره ده لازم ته، میم کې اشاره ده محکم ته. معنا اصل لازم محکم ذلک الكتاب، قرآن اصل دے، لازم دے، محکم دے، او دا قرآن دے. امام محایمی دا لکلی. څلورم قول دے دل تعلیف لامیم کی دا الف چې دے اصل کې حمزه دا، دا حمزی مخرج مری دا حروف حلقیو کی دے، او مری په مخارجو کې اولنې مخرج دے د لاندې طرف نه شروع کیږي. لاندې مخرج کم یو دے حلق، او لام چې دے دا د مخارج نه ده، دا مخارج نه چې متوسط دي منځ کې دي. او میم د مخارج شفویو نه ده، معنا دا د هغه اخرنه حرف ده د مخارج نه چې اخرنه مخرج د بره طرف نه شونډې دي. او میم چې ده دا د حروف شفویو نه ده. نو ابن قیم رحمه الله وی دی کې اشاره ده ته چې دی صورت کې ذکر د ابتدا د خلق کم ذکر ده، او ذکر د منځ د احکام شرعیه هم ده، او ذکر د آخرت او د قیامت هم ده. نو دې صورت کې دا مضامین شته کنه. پنځم قول ده الکل چې دې کې د درې مخارجو په دې الف لام میم کې، یو لاندینی، یو متوسط، یو پاسنه مخرجو. نو ذکر د دې درې مخارجو نو مراد ټول حروف حرفونه شو ده نه. شپږم قول دا چې دا په طریقې د ابوجد سره، چې دا ابوجد د مخکنه یو حسابو، بعضی وای دا ابوجد چې دا یو نبی علمو بیرسته وای منسوخ شو. يهودو کې دا حساب ډیرو. نو يهودو چې کله الف لام میم واورېدو نو هغه ویل چې الف نه هو یو مراد ده، لام چې کوم دی کې دیرش دی، او وجود حساب سره، او میم کې څلويخ دی، دا چې ټول جمع کې یو کاله جوړیږي. ناغوت دا پالونی چې قرآن به یو کاله پوری او به ختم شي. به وته نبی صلی الله علیه وسلم نور حروف مقطعات پیش کړه، هغه است حیران شو. خو ابن کثیر وایي دا حدیث ضعیف دی، کمزور دی. و مقولات چې د حرفونه وایي د قسم د پاره پر حرفونو باندې وری قسم کوي دا قرآن د دې حرفونو نه جوړل، ولیکن دې قول کې متکلف دی. نو دلته قسم شته دی او جواب قسم به نشته دی، نو څنګه دا قسم دی؟ اتم قول دا دی ته ویل کېږي تنبیه علی القرآن، اشاره د اعجاز د قرآن ته. مخاطبین شاول کې دا واوري دا حروف مقطعات، نو د دې په معنی باندې هڅوک نه پويږي. نو پوي بشي چې دا قرآن یو معجز کتاب دی، یو لوی کتاب دی، یو درون کتاب دی. علماء وی الف لام میم دا یو جمله ده. هاذا الف لام میم د اعجاز په تور باندې دا هغه کتاب دی چې مشتمل دی په حرفونو باندې چې تاسو پاګې باندې خپل کلامونه او خبرې جوړوي. منا هاذا معجز،
دا یو معجز کتاب دی غوره کتاب دی نو غوږ ته کېږدئ الف لام میم بس معنا دا شو الله پوهیږي په معنا د حروفو څه چې مراد موږ په ایمان ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا ترغیب دی قرآن تا دی آیت کې الله درې صفات ذکر کوي د قرآن یو ذالک الکتاب قرآن کامل کتاب دی دویم صفت لا ریب فیه شک پکې نشتا دریم هدى للمتقین هدایت دی لپاره د متقینو د دینه کې یو جمله جوړه او کټېره ته جوړه او خبرې کې دا درې سو کوئی ویدا ټول یو جمله دا چې ذالک الکتاب لا ریب فیه نو لا ریب فیه اتحال هدى للمتقین تی خبر ده سو کوئی چې دا دو جملې دي ذالک الکتاب مبتدا ده او لا ریب فیه خبر او هدى اتحال ده نو دو جملې شولې صحیح خبره ده چې دا درې جملې دي ذالک الکتاب دا یو جمله ده ځکه دا اسم اشاره ده مبتدا کې دی شي او خبر مشار الیه ده چې لا ریب فیه بل جمله ده به هدى للمتقین به بل جمله ده دا درې جملې دي او د درې جملو کې ترغیب ال القرآن ده او دا قاعده د کتابونو چې کله څوک کتاب شروع کوي د کتاب پاول کې مرتبه د کتاب ذکر کوي وای دا مې د سیولي کو دا مې د سیولي کوم الله د خپل کتاب مرتبه بیانې چې ګوره دا ډیر لوی کتاب ده خو یو فرق د بندگانو د کتابونو سره ده بندگان چې کله کتاب لیکي نو د کتاب پاول کې خپل عجز لیکي یره زه ډیر عاجز یم او زه ډیر کمزور یم او کې دې شي مانه خطا نه شوي لیکن الله د خپل کتاب لوی والے بیانې چې ګورزما ډیر لوی کتاب ده دې کې غلطۍ نه نشته ده دا د فصاحت بلاغت نه ډک ده دا ډیر لوی کتاب ده به کتاب پاول کې دلته الله د خپل کتاب صفت بیانې صفت ذکر کړي یو صفت ولدا ذکر کړي دا چې کامل کتاب دی دویم پکې شک نشته او دریم هدایت دی لپاره د متقینو دا د کتاب صفت شکنه بچون کې سورۃ البقره ابتدائی سورۃ دی او تفصیلی سورۃ دی دلته هغه کلمات ذکر کړي چې هغه مرجع د نور کلماتو نو هر مضمون کې اجمالی دلته د قرآن په صفاتو کې اجمال کړي دی نو د نور صفاتو د قرآن هغه مرجع ده دا درې صفات د قرآن د صفاتو مرجع ده دا درې صفاتونه یو کامل کتاب دی دویم پکې شک نشته او دریم د متقینو لپاره هدایت ده رب د آیت مخ کې سره ده ذالک الکتاب دا حکم شو دعوه ده دا پوره کتاب دی نو دلیل اداره چې لا ریب فیه معنا شک پکې نشته ده ریب پکې نشته ده ځکه هدایت ده لپاره د متقینو ذالک الکتاب مبتدا او خبر ذالک اشاره ده په تعویل د مذکور او د منزل سره هغه آیاتونو سوراتونو ته چې دی وخت پورې نازل شوی دی او هغه چې د دین وروسته نازلېږي اسم اشاره کې دا ضروري نه ده چې خامخا مشان الیه دی اوس محسوس او مشهدی بلکې ذالک الکتاب او دا قرآن کامل کتاب ده نو څه آیاتونه راغلي دي او څه آیاتونه به وروسته راځي څه نو راغلي په دغه ټیم کې ټول قرآن نو نازل شوی کله سورۃ البقره نازلې ده نو الله ویل ذالک الکتاب معنا دا قرآن چې کوم نازل شوی دی او څه پاینده کې نازلېږي دا کامل کتاب ده نو ټول ته ذالک الکتاب شامل دی لکه عرب چې کله د نهر په غاړه باندې ولاړ نو هغه د سوی هاذ الماء یجری دا اوپر روانې دي نو د څه خونې په نهر کې چې ټول یو ځل لاړې شنه څه تیرې شوی یو څه سره روانې ټول ته اشاره نو په دې قرآن کې ذالک سره اشاره د ټول قرآن ته چې کوم نازل دی او کوم روسه نازلېږي نو دلته هم څه سورتونه نازل شي او څه روسه نازلېږي په اعتبار د ما سينزلو سره ټول قرآن ته اشاره ده په ذالک سره به سوال راځي ذالک الکتاب دا ایوه او د سیول نه چې تلک آیات الکتاب لکه روسه سورتونه مبارک راځي بعض سورتونه په اول سره کې وي تلک آیات الکتاب د سیول نه ویل چې ذالک الکتاب ویو حکمت دا ده چې ذالک د مذکر د پار راځي او تلک د مؤنث د پار راځي نو مذکر عصمت زیتی په نسبت سره مؤنث ده
نو تعظیم د کتاب الله ته اشاره ده چې ګوره د الله کتاب ګوره ډیر لوی کتاب دی. دویم سوال لازم ذالک باندې خو اشاره کیږي بعید تا، ذالک معنا اغلری. نو قرآن خو څه بعید ده، قرآن خو زموږ مخې ته پروت دی. نو مفسرین وایي بعد په دوه قسمه دی، یو بعد مکانی، دویم بعد مکانتی. دلته د مرتبه بعد مراد دی، معنا قرآن خو اگر قسمه مخې ته پروت دی خو مرتبه ډیره اوچته ده کنه هغه کتاب. قرآن مرتبه اوچته ده او د شی مرتبه چې اوچته نو سړی وایي چې دا اسمان لري دی کنه، ځکه ذالک راوړو. الکتاب دیتا اسم جنس ویل کېږي. سوال راځي دا کتاب او نور کتابونه دنیا کې نشته ولی؟ جواب دا دی دا اسم جنس دی چې کله ذکر شي مراد دی فرد کاملی. لکه سیبویم کتاب لیکل دی الکتاب معنا دا کامل کتاب دی سیبویم. نو دا پوره کتاب دی، قرآن صفت خاصه دی دا الکتاب قرآن دفاره. لکه جميع العلم فی القرآن، ټول علمونه په قرآن کې پراته دي لیکن خلق پې نه پوهیږي. الکتاب د قرآن نوم دی. سوال راځي کتب یکتبو دا په جمع کولو باندې دلالت کوي. قرآن ته ولې کتاب وایي؟ نو دا جمع دی، مکتوب دی. نو دې دې کې پرویزین اعتراض کوي چې دا دلیل دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات کېدو نو قرآن منګلا همداسې یو کتاب منګ ترا کړ چې دا والا دا اعتراض بے زیده. زګه کم وخت کې چې دا صورت نازلې ده نو دی وخت کې خلا مدني سورتونه لا نو نازل شوی. نو څنګه الله ویل ذالک الکتاب دا کتاب درواله؟ بلکې حدیث صریح ده. قرآن خو راغله پرو صحابه یاد کړل دي خو لیکن یو ځای ګندلې کتاب نو. روسته ابوبکر رضی الله عنه راجمه کړ، عثمان رضی الله عنه په وخت کې به روسه به راجمه شو. دلته الکتاب ولې ذکر کړي؟ ذکر دا جمع د لوح محفوظ کی قرآن جمع وکلا وانه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم او فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ. الله ذکر کوي دا قرآن چې د لوح محفوظ کی پورو کړه. الکتاب ورته هر دور کې ویل کېږي. کتاب معنا دا چې جمع کړي شوی دی او معنی د کامل مرتبه والا ده. بعض خلک دسی وایي ذالک الکتاب دا قرآن چې دی، نه بلکې دې کې کمال ته اشاره ده. ذالک الکتاب او دا قرآن کامل کتاب دی، منا کامل کتاب دی. کامل له په فصاحت او بلاغت کې اعلی مرتبه ته رسیدلی دی. الکتاب معنا پوره کتاب دی، عام معنا بلکې چې دا کتاب چې دی. ذالک الکتاب او دا قرآن کامل کتاب دی او لا ریب فیه شک پکې نشته دی. دا دویم صفت دی د قرآن. مخکې صفت ثبوتی و صفت سلبی ذکر کړم. دا د مخکې د پاره نتیجه ده یا دا علت دی. هر کله چې دا کامل کتابو نو دلیل پکار دی چې دلیل دا دی لا ریب فیه ریب او شک پکې نشته دی. یا دا کتاب کامل دی نتیجه دا شو چې ریب پکې نشته دی. ارتیاب شک کول د قرآن د منافقانو صفت دی. قرآن چې کوم منافقین دي قرآن ذکر کړي دي داغو صفت کې دا ذکر کړي دي چې ګور ریب کا منافقان کوي. هر کافر صفت هم دی چې قرآن کې ریب او شک کوي. به قرآن کې چې شک کوي نو دا د کافرانو صفت دی. عدم ارتیاب د مؤمنانو صفت کې ذکر شوی دی. ثم لم يرتابوا، مؤمنان په ایمان راوړي او به شک نه کوي. لا ریب لا د نفی الجنس د پاره ده. ریب نکره دا نکره چې په سیاق د نفی کې واقع شي نو به عموم افاده کوي. اس قسم ریب په قرآن کې نشته ده. الفاظ او بلاغت او فصاحت او مضامینو کې اس قسم شک نشته ده. قرآن ریب ستوي ابن الاسیر لیکلی دي نهایه کې. ریب لیکي الشک مع تهمت تا یو خبره کې د شک ده خو لیکن د شک د پاسه په اعتراض هم کې ریب مضبوط شک ته ویل کېږي. کله ریب مطلق شک ته وایي، کله ریب حادثي ته وایي ریب المنون. ریب کې کله معنا د تنګوالي هر چې شک دی نو شک مقام د تردد ته وایي. منطقین وایي شک تصور ته وایي او تصدیق ته نه وایي. به شک عام دی او ریب خاص دی. بدل د سوال راځي چې لا ریب به کې نفي د خاص کړي دا
نو علم کې دا خبره ده چې نه په خاص سره نه په عام درج ریب پکې نشته نو شک به پکې کېدې شي نو قران کې هو شک هم نشته نو عام مفسرین جواب کوي لا ریب به معنا لا شک فيه ریب په معنا د شک سره د معنا شک پکې نشته کړه نو دل تره په معنا د شک سره د ځکه یو کلام عربي کې کله ذکر د خاص مراد تر عام به سوال لازم کله چې ریب په معنا د شک ده نو شک هم عربي و نو دلته لا ریب فيه و لا شک فيه ولې نو هغه هم عربي وکاله جواب دا د مخاطبین په دغه ټیم کې د قران خاص کر يهودانو هغه شک نه کوي بلکې هغه پرېب کې واقع او په اوچته مرتبه د شک کې واقع و شک هم کوو طعن به میو قران او په نبی او په صحابه به اعتراضونه هم کولا نو کلام کې د مخاطب رعایت پکاري نزل ځکه دلته نه پیدره مو کړل چې ګور الله ریب به قران کې ریب هم نشته ده بدلته یو مشهور اعتراض ده چې سوال راځي دلته الله ویل ریب به قران کې شک نشته ده نو ریب کون کې هو قران کې ډیر دي قران کې هو خلکو شکل دی کنه نو کله چې ریب کون کې شته نو معلومه شوه چې قران کې خو ریب شته کنه نو دلته ولې د نه پیدره ریب کې چې لا ریب به قران کې ګور ریب نشته ده شک به نشته ده یو جواب امام رازی کړي چې دا نه په معنا د نه سره ده لا ریب به معنا لا ترتابو تکمه کوي کار دیم جواب امام سکاکی کړي تلخیص والا اذا اصل کې د قبيله د فرض د معدوم نه ده په منزله د موجود د معدومه معنا د قبيله د فرض د موجود نه ده په منزله د معدوم یو شی چې کوم دی هغه معدوم دی نه دی او تی فرض کې شی دا موجود دی بل فرض چې دا شو نوره خو چې کوم دشته ده نو کدا خلق سوچوږي دا رب به ختم شي په قرآن کې نو لازم کوي لارې به په معنا دارې به په منزله د کل عدم دې که سوچ یو کړو دارې به ختم شي موجودي په منزله د معدوم پرس کو دریم ابو حیان وای چې دا تاسو کوم سوال کړي دا سوالم خطا دی او دا کوم جوابونه چې کوي دا جوابونه هم خطا دي ځکه مقصد دلته د الله دا دی چې د قرآن کې ریب نشته ده الله ویل علی به قرآن کې شک نشته ده او ته به وشي مرتابین شته نو مرتابینو دا شک په قرآن کې نه ده بلکې په سینو کې دا شک ده نو وجود د مرتابینو مستلزم نه ده ریب لره په قرآن کې چې څوک شک کوي دا لازم نه ده چې په قرآن کې د شک موجود نه شک خدای سینې کې پروت ده قرآن د شک نه پاک ده ذکر استبراشی و ان کنتم فی ریبین دسه نه وای چې امکان به ریب په قرآن کې شکینه الله دسه وای کچې تاسو په شک کې وای د قرآن نه زید قرآن په شان یو صورت راوړل بل اعتراض دا دی دلته وای لارې به به معنا شک پکې نشته ده راغي وای معنا ریب شک ته وای او شک تصور ته وای تصور مرکبه او تصور مرکبه شي او نسبت غاړي زید قائم لا شک فيه نو دی نسبت یو شک نشته چې زید ولاړ دا خو څوک نه وای چې را پر زید کې شک نشته ده مفرد کی وجود د شک نفی د شک ناراضي دلته فيه کی ضمیر کتاب دراجه ده او دا مفرد ده مفسرین جواب کوي چې د تقدیر د عبارت ده لا ریب فيه فی انه منزل من الله اے خلقو په دې کې شک نشته چې قران د الله طرف نه راغلی ده یا ذالک الكتاب فی کونه من رب العالمین دی قرآن کې شک نشته په کېدلو د دې کې چې دا طرف د رب العالمین نه ده ذالک الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین سورۃ سجده کې براشي الف لام میم سجده کې به موږ د توجیه شو کولای چې فيه ضمیر کتاب تراجه ده خو کتاب من حيث الكتاب نه ده بلکې من حيث المكتوب فيه په دې قرآن کې چې لیکل شوی دي احکام دي جملې دي نو هغه کې شک نشته ده ذکر الله و ذالک الکتاب و دا قرآن کامل کتاب دے لا ریب فیه شک پکې نشته ده هدى للمتقین هدایت دے لپاره د متقینو دا دریم صفت ده او دا جامع صفت ده هدى للمتقین ام صفت ثبوتی ده او ام صفت سلبی ده نو هدایت ده ځکه مقصد د سړی هغه رسول دی حق طرف ته او گمراهی نه بچ کول دی یا دا مستقله جمله ده سوال راځي دا مستقله جمله نشي کېدل دا یو مصدر ده للمتقین پس متعلق ده نو جمله څنګه شولا
دلته جمله ده او بنا ده پدې باندې چې مبتدا حذف ده هو هدى للمتقین دا قران کریم هدایت ده لپاره د متقینو مخکې سره ولګاو ریب هم پکې نشته نو په قران کې دلیل ده چې دا هدایت ده لپاره د متقینو کوم چې پوره هدایت ده نو هغه کې ریب نه یا ریب پکې نشته او څه کې چې ریب نه نو هغه هدایت دی لپاره د متقینو هدن مصدر ده مصدر حمل خو په ذات باندې نه صحیح کیږي جواب داده تحمل مبالغتن وی تاکید د لپاره په معنا د فاعلی هدن په معنا د هادین ده هدایت کوونکې ده به هدن د مقام کې نکره راوړې ده نکره کله تعمیم ته اشاره په نکره کې معنا دا پر هدایت ده بدل سوال راځي قران خو ټول هدایت ده څنګه دي چې وای چې را هدل للمتقین هدایت ده نو پدې کې هو متشابهات مشته مقطعات پکشته ده څنګه ټول هدایت شو جواب دار متشابه کېدل مستلزم دي نه دي چې رده کې په پیدا نه یو لپس کې پیدا مشته ده خو لیکن په معنا باندې څوک نه پويږي هدایت ده لپاره د متقینو به هدل للمتقین هدایت مختص کړه متقین لپاره لام د تخصیص لپاره ده متقین صيغه د جمع ده نو متقین تقوا نه ماخوذ ده تقوا د وقایت نه ماخوذ ده وقایت بچ کول ته وای مصدر د دین تقات راضی بچ کول به د مفسرینو په دې کې ډیر تعبیرات دي به متقی په اصل کې په درې درجات باندې مشتمل دي یو متقی د شرک او د کفر نه د اوله درجه ده تویل کېږي ایمان هر مؤمن متقی ده دویم درجه د محرمات نه ځان ساتل ځان بچ کول د محرمات نه په مأمورات باندې راتګ کول دریمه درجه اعلی مرتبه ده متقی هغه دی چې د شبهات نه هم ځان ساتي هغه د درجه د ورع ویا نو کې به انبیا داخل دي قران کې په مختلفو درجات باندې راځي تقوا ماده تقوا په قران کې راغلي تقریبا 210 کرته امر په تقوا باندې راغلي قران کې 88 کرته قران کې په ګڼو معنی سره استعمال شوی د تقوا کله تقوا راځي په معنا د توحید کلمه التقوا معنا کلمه التوحید دیم تقوا راځي کله په معنا د توبه امنوا واتقوا دریم کله راځي تقوا په معنا د طاعت الاحکام سره احکامات من واتقوا الله من د الله احکامات منای څلورم تقوا راځي په قران کې په معنا د ترک المعصیه گناہ پر خدل اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله گناہ پر دی الله ته نزدېکت ولټوي پنځم داده تقوا راځي په معنا د اخلاص لکه سورۃ الحج کې براشي ولکن یناله التقوا منکم الله تستاسنا اخلاص رسی نو الته تقوا نه مراد اخلاص دی شپږم تقوا راځي کله په معنا د خشیت سره لکه لعلکم تتقون معنا دې لپاره چې تاسو ویریږئ د الله نه وم تقوا راځي معنا د الله اوامر منل منهیات نه انسان ساتل لکه هدل للمتقین کې دا معنا مراد ده هدایت دې دا چا لپاره چې د الله اوامر منی او د منهیات نه انسان ساتي به سوال راځي د مؤمنانو صفات هډیرو دې صورت کې عام متقین صفات ولی خاص په نور صفات د مؤمنانو به راوړې وي المحسنین ابي راوړې نور به راوړې صادقین تای ولی خاص کو جواب دا د متقی او تقوا د ټول صفات باندې مشتمل دی متقی چې شوي ټول صفات به متقی کې داخلي صفت د احسان صفت د تقوا صفت د زهد دغه رنګي صفت د احسان ټول په تقوا متقینو کې داخل دي بل دا صورت رد په يهود باندې کانو خلق تراهبین ویلې قران اصطلاح بدل کړه چې ګور نیک سړی ته متقی ویلې کیږي به سوال راځي هدل للمتقین هدایت هو عام دی لکه هدل للناس تخصیص متقین پورې ولې وکم دویم سوال راځي چې تقوا هدایت دی نو اهل التقوا هغه هدایت حاصل کړي دی نو به هغه د څنګه هدایت کیږي هدایت دی لپاره د متقین ته هدایت شوی دی څنګه هدایت دی لپاره د متقین او تحصیل حاصل دی
یو جواب دا دی چې هدایت اگر چې عام دی چې هدل للناس، لیکن متقین خاص کړي دي ځکه نه په د هدایت متقین اخلي. کله تخصیص کی یو لفظ د انتفاع د وجنا، نو انتفاع د وجنه وشي، نو لام دی للمتقین کې لام د انتفاع د لپاره دی. للمتقین معنا نه په متقین لپاره خاص ده. دویم جواب دار متقین هغه خلق دي چې تقوا په کې راځي روسه د هدایت نام، نو دته مجاز ویل کېږي. هدایت د لپاره د متقین او چې هدایت عمومي نو متقین بشي په اعتبار د ما یولون الیه سره. دریم جواب دا د هدایت کې ډېرې مرتبه دي، نو متقی کې ډېرې مرتبه دي. نو متقی کاول مرتبه حاصل کی چې توحید دی، نو دویمه مرتبه ته به محتاج دی. دا غي د پر هدایت د قران پکار دی، نو چې دویمه حاصل کی به درېمه ته محتاج دی. حالا علی هذا القياس په دې باندې نور د سپورت ورزا چې یو مرتبه حاصله کی به بل ته محتاج دی، تحصیل حاصل نه دی. څلورم جواب دار چې مراد د هدن نه هغه تثبت استقامت دی. لکه اهدنا کې موږ دا معنا کړو و هدل للمتقین، معنا کلکون کې د متقین لرا په هدایت باندې متقین کلکای. اشاره شو دې دا چې متقی ار مرتبه کې دی د قران هدایت ته محتاج دی، د قران نه به استغنا نشي کولای، بلکې د قران ته ځان محتاج کوي. په معانی التقوا، د تقوا بعض معانی راغلي دي، مفسرینو ذکر کړی دي. تقوا څه ته ویل کیږي؟ قتاده رحمه الله ذکر کوي او چې د تقوا تعریف الله خپل ذکر کړی دی. نور تعریفونو ته ضرورت نشته چې تقوا څه ته وایي. خپل الله وایي الذين يؤمنون بالغیب، متقین هغه کسان دي چې ایمان بالغیب لري. بس دغه ته تقوا ویل کیږي کنه. دویم تفسیر ابن عباس ذکر کړی دی. تقوا څه ته ویل کیږي؟ او تقوا دې ته ویل کیږي چې یو انسان نیک عمل کوي او يخافون، د نیک عمل سره ایږي چې د عمل مله رد نه کوي او تمل لري چې الله به قبول کړي. دریم تقوا تعریف عبد الله ابن عمر ذکر کړي الله ترى نفسك خيرا من احد من المسلمين، چې دا خپل ځان بتا د ټولو مسلمانانو نخکه د ښکاری د تقوا ویل کیږي. څلورم خازن یو تعریف ذکر کړي دی چې تقوا څه ته وایي الله يراك مولاك حيث نهاك، د کوم ځای چې الله منع کړي ګوره هغه ځکه ته الله ویني نه دي ته تقوا ویل کیږي. علوسی سره یو بل قید یو ذکر دی چې وجدك حيث امرك، کوم ځای چې ته امر کړي دی ګوره به دې الته باید بندګي. جمعات کې ته الله امر کړي دی چې جمعات دراشه، نو باید تقوا دادا چې جمعات دراشه درس تکینه قران وي. او الله ته منع کړي د ټنګ ټکور د مجلس نه، د لهویات او عباسیات د مجلس نه، د غرنګي د غب شپونو د مجلس نه، چې په دغه مجلسونو کې الله تعالی نه دي ته تقوا ویل کی. بغوی لیکلی دی تقوا څه ته وایي اجتناب عن الكبائر والفواحش، کبیره ګناہوں د بے حیا نه ځان ساتل. قرطبی لیکلی دی تقوا څه ته وایي د جبه حفاظت. ابن کثیر وایي تقوا څه ته وایي د الله د اوامر امتثال اجتناب او داغه د نواهیونو اجتناب کول. ابو حیان لیکي تقوا څه ته وایي د الله مخالفت مکوام. ترمذی وایي د مباحات او نزان ساتل پنه دي چې په حرامو کې واقع نشم. عمر ابن عبد العزيز وایي تقوا څه ته وایي حرام او نزان ساتل. تاوس د تقوا تعریفونه شو. لن تعریف ادا ده د تقوا کم ځای کې چې د ګناه مخه راته بس ګناه نه مخ اړوا ګناه مکوا دقه ته ویل کېږي تقوا. اوس به یو سړی وایي چې ما ګناهونه پرې خدل تقوا میزان کې پیدا کلام پیدا وسوي. فوائد التقوا، تقوا په پیری دي. کله چې یو سړی ځان د ګناه نه ساتي د دې ډېری پیدا دی. یو پیدا ده هدایت. هدایت سبب دی لپاره د تقوا. تقوا چې ځان کې پیدا کړه هدایت بده ته وشي. لکه هدل للمتقین کې شته ده. دیمه پیدا د تقوا د قبولیت الاعمال، کله چې تقوا ته کې واسطه اعمال به قبليږي. دریم د الله مدد به تا ترازی. څلورم د الله محبت به تا حاصلېږي. پنځم د تيسير الامور بالتقوا، د کارونو آسانواله په تقوا باندې راځي. یو سړی وای ما ته کارونه ګرانېږي، تقوا ځان کې پیدا ک کارونه ته آسان شي. شپږم غفران او دونو په تقوا باندې ګناهونه معاف کیږي. اوم تقوا پیدا د علم شرعي به الله درکې کله چې او چا کې تقوا الله له علم ورکړي د قران علم. اتم دا تقوا چې د عمل د اولو الالباب د عقلونو د پخو عقلونو ولا کار د تقوا.
نه هم تقوا چې دا بر حقیقی ده، البر الحقیقی، حقیقی نیکی تقوا ده. لسم ټول خیر په تقوا کې دی، ولسم د قیامت فوقیت په تقوا باندې راځي. دولسم سبب د برکاتو د تقوا، دیار لسم زوال د وسوسې د تقوا، څوار لسم نجات د تقوا کې، پنځه لسم من عزم الامور د پخو کارونو نه ده، شپاړسم د تقوا باندې د زړه ناراضي، ولسم د اعمال غایو انتها تقوا ده، اتلسم د الله امر دی چې ویریږي د الله نه، نو لسم الله د متقینو اجر نزای کوي، شلم کامیابی او فلاح په تقوا کې ده، یو اشتم د الله رحمت په تقوا کې ده، دو اشتم انتفاع چې یو سره د قران نه اخلي په تقوا سره به اخلي، درشتم غره او خدای تقوا، څلورشتم نجات د معصیت او د ګناه نه په تقوا سره راځي. یو سړی وایي د ګناہوں نشم ځان نشم بچ کولای، تقوا ځان کې پیدا کړه د ګناہوں نه بچ کیږي. پنځشتم الله د متقین خلقو دوست دی. شپږشتم هم ضیوف الرحمن متقین چې د الله ملمان دي. وشتم د قیامت د سختۍ نه بچ کیدل په تقوا. اتهشتم غره خلق چې کوم دی غره لباس دی هغه تقوا دی، خیر اللباس التقوا. نهشتم اخرنه انجام د متقینو د پاره دی ښه انجام. دشتم اخرنه پیدا ذکر کو چې کل الخير فی التقوا، ټول خیر په تقوا کې پروت دی، بس د ګناه نه ځان ساته متقی بشي. کله متقی شولې نو دا دیر پیدي به حاصل شي وغیرہ ډیر پیدي په تقوا کې. ذکر ذالک الکتاب او دا قران کامل کتاب دی لا ریب فیه، اچک پکې نشته دی، او هدل للمتقین هدایت دی لپاره د متقینو. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عنوان د آیات دی بیان صفات المتقین. په دې آیت کې د متقینو صفات ذکر کړي. متقین چاته ویل کېږي؟ د متقینو خلقو صفات راوړي. رب د آیت مخکې سره ده الذين موصول سره د سلینا مجموعه صفت دی لپاره د المتقین. دی صفت مفسرین صفت موضحه وي، دا وضاحت کوي د متقین، وضاحت راولي چې متقین څوک دي. دی آیت کې درې صفات ذکر کړي د متقینو. دلیل په دې باندې چې متقین د قران نه اثر قبلي، ځکه په کې د درې صفات راغلي دي. په درې صفات دی آیت کې ذکر کړي د متقینو، دو صفات روست آیت کې د متقینو ذکر کړي. نو یو صفت هغه به تشریح معولی مسیبنه نه دي کې، نور صفات اصل کې هم دغه درې دي. الذين منا متقینا کسان دی یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په حال د نریدوږي په الله باندې. یؤمنون بالغیب ماده د ایمان په قران کې راغلي د 800 کرتی. ایمان په لغت کې نفس اعتماد او وثوق او بروسه ته وي، باور کردن، خبر منل. ایمان په اصطلاح کې څه ته وایي؟ په ایزاوی او لوسی لیکلي دي. ایمان دې ته ویل کېږي یقین کول پاک احکام او نبی صلی الله علیه وسلم پر اتک کړه دي، او معلومی من ته ضرورت او قطعا اجمالا په اجمالیاتو کې او تفصیلا په تفصیلاتو کې سره د اقرار نه ته ویل کېږي ایمان. تصدیق بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی پاغي باندې تصدیق کول، بس دې ته ویل کېږي ایمان. په ایمان کې اختلاف دی چې په دې ایمان کې اقرار شرط دی او کنه. نو ایمان دا اقرار به کې شرط دی او کله ایمان نه دا اقرار شطر دی، جز دی. اصح دا دی چې اقرار ام جز دی په ایمان کې، خو فرض کېږي فوق د طلب کې. تا د څوکوي چې لکه ته مؤمن یې که کافر یې، په دې کې اقرار فرض دی چې ته وې زه مؤمن یم، او یقین هو فرض دی. استمرار همیش به یقین لري په الله باندې، د الله په وعدو باندې، په نبی باندې، په قران باندې، په دې باندې شي یقین لري. کله چې ایمان ذکر شي نو ال صرف یقین د زړه مراد. پیدا یو مسله د علماء ذکر کوي الایمان یزيد و ينقص. ایمان ام زیاتیږي ام کمیږي. کله چې قران نازل شو نو یو سورۃ راغو، صحابو پاغي باندې ایمان راوړو، دیم سورۃ نازل شو به پاغي باندې به ایمان راوړو، ایمان به ورو زیاتې د قران په نزول. دارنګ عمل په ایمان کې جز ده،
نو عمل کې کمی او زیاته راځي نو دغه رنګ ایمان کې کمی زیاته راځي. امام بخاری د زیادت د ایمان اته آیتونه راوړي دي چې هغه دال دی په دې باندې چې ایمان زیاتیږي او کمیږي. د ایمان بسيط دی که مرکب د اصطلاح د منطقي ده. الذين من متقين کسان دي يؤمنون بالغيب چې ایمان بالغیب لري. معنی ایمان لري پاغه سوچ چې الله بیان کړی دی په وحی سره او زمونږ نه پټ دي نو یقین به منګه پاغه باندې لرو. نو یقین په ایمان کې داخل دی. الغیب غیب په قران کې اته څلوي ښکارا راغلی دی. غیب کله نفس وحی ته وي وما هو على الغیب بضنین. دلته د غیب نه مراد وحی ده. دوی معنا د غیب هغه مصدر دی مبني للفاعل. ونه هغه چیزونه چې زمونږ د علم نه غایب وو نو د هغه د علم لپاره هیڅ سبب موږ سره نشته. زمونږ علم خو اسباب ته محتاج دی، حواس دی، عقل له وحی وغیرہ. نو کوم چې په حواس باندې نه معلوم، په عقل باندې نه معلوم، په وحی باندې نبی سلام نه موږ ته خو دلی نو هغه عیب حقیقی دی. لکه عالم الغیب والشهاده، الله عالم په غیب باندې دی نو په دې باندې الله پویږي، نبی ته علم نشته دی. دریم معنا د غیب هغه شی ته وای چې زمونږ د علم نه غایب لیکن اسباب وی کله حواس سره معلوم شه. د دیوال نه یو اخوا شه د موږ ورشو هغه وینو، کله په عقل سره معلوم کله کلوګي دخان، کله په وحی سره معلوم شي. څلورم غیب معنا بی دلیل خبره لکه رجمن بالغیب. پنځم غیب راځي وقت الغیبوبه لکه ما كنا للغیب حافظین. منګه دا غیب خبرو د پاره څخه حفاظت کوونکی نو چې موږ هغه باندې پویو شو، موږ غایب وو. یا حافظات للغیب زنانو بارک الله وای چې خې زنانه هغه دي چې هغه د خاوند د مال حفاظت کوي په وخت د غیبوبت کې. چې کله خاوند نه د خاوند د مال حفاظت کوي. بدل دغه معنا مراد ده. دلته دویمه معنا مراد ده هغه چیزونه چې زموږ د علم نه غایب وو، حواس عقل او تنرسیږي. نو په وحی سره الله خو دې لکه حدیث ده جبريل کې راغلي دي ان تؤمن بالله چې ته ایمان ولري په الله او پر رسول او پر ورځ د آخرت. به منطق له تاسو او به دلیل خبره کړي ده چې ایمان تصدیق ته یو تصدیق قسم نه علم ده. نو معنا دا شو يعلمون بالغیب الذين يؤمنون بالغیب. معنا وای دا شو الذين يعلمون بالغیب هغه سان چې په غیب باندې عالمان دي. وای ار مؤمن عالم بالغیب ده لیکن دی اس استهزاء کوي د الله دی کتاب پورې. الله وای تاسو په غیب باندې نه پويږئ او دی وای چې نه ار مؤمن په غیب باندې پويږي. په قران کې چیرته د ایمان معنا په علم غیب سره نه دراغلی. نو څنګه تاسو کوي یا دیږي کې کوم ځینه دا معنا کوي. بدل درته په ټول دهرانو باندې چې هغه په غیب باندې ایمان نه لري. نو مؤمنان هغه دي چې په غیب باندې ایمان نه لري. ایمان لري څوک چې په غیب باندې ایمان نه لري هغه مؤمن نه دی. نو ایمان بالغیب کې ټول ایمانیات داخل شو. ذکر الذين متقين کسان دي يؤمنون چې ایمان لري بالغیب په حال د لیدو کې په الله باندې. ويقيمون الصلاه او پابندي کوي د مانځو. دا دویم صفت دی د ایمان بالغیب مخ راوړو. ذکر په توصیف کې مقدم شوم نو دعوت کې مقدم دی. اول به دعوت د ایمان کې اوس دویم صفت ذکر کې عمل بکې. ويقيمون الصلاه من دعاتب دی عاتب د عمل یو په ایمان باندې. لکه نور زینو کې وی وعملوا الصالحات. نو د دین هغه خلق استدلال کوي چې هغه وی عمل په ایمان کې داخل نه دی. ځکه وی عاتب راوړو عاتب مغایرت غواړي. داغي اول جواب دا دی عدم خو مغایرت غواړي خو من کل الوجوه مغایرت نه غواړي بس من وجه مغایرتي کافی دی. دلته مغایرت راغله دی چې هغه عام دی دا خاص دی. ایمان شرعي عام دی عمل خاص دی جز دی په ایمان کې دا مغایرت کافی شګاله. به خاص ولی ذکر کوي د وجه د اهمیت نه عمل ډیر مهم دی ځکه رسو خاص ذکر کوي. ويقيمون الصلاه دلیل په دې باندې چې کمال د ایمان هغه په عبادت سره راضي کړي چې یو بنده څومره عبادت کوي ایمان به کامليږي ایمان به پوره کیږي. اقامت په لغت د عربو کې ودرول توي کوم چیز د پاره چې خپي ودرېږي بس هغه ته اقامت وي.
عرب کی اقامت نفس برابر والی ته ویل کیږي د چا حقوق په پوره ادا کول پیدا مانند چې ټول منځ په ولاړه باندې به کې رکوع سجده وکړي کې بلکې ټول ارکان ټول شروط سنن مستحبات په خپل ځای باندې کول دې ته اقامت وي سره د لحاظ د اوقاتنا نو دې ته ویل کیږي اقامت الصلاه د مفسدات او مکروهات نه وساتم لکه نبی سلام فرمایي صلوا کما رایتمونی وصلی تاسو دې سیمونس کوي لکه څنګه چې ما یې نه یاو نو زمونږ رؤیت علم دی کله چې زمونږ علم راغی په صحیح حدیث باندې چې په دې حدیث کې د نبی سلام په مانځ کې دغه طریقه ثابت ده په هغه طریقه باندې عمل کوو کنه دا رؤیت دی د نبی سلام زمونږ نبی وایي د سیمونس کوي لکه څنګه چې ما یې نه یاو په قران چې کله د مون مدح کوي نو داغه سره اقامت وسر راوړي کله چې مدح نه به مطلق مون ذکر کوي صلات نو صرف صلات راوړي لکه فوائد للمصلين هلاکت دل لپاره د مونږ کوونکو او دلته مدح مراد د نوزه کې اوس یقیمون راوړي ده کله مصلی قران مطلق ذکر کوي به ور پسې صفات د کمال راوړي سورته معارج کې برائش 2 نمبر آیت کې به قران هم دا ام ذکر کړی دی چې اقامت الصلات کوم چیزونو ته حاجت لري یو سړی وایي چې د امونځ کوم دا به اقامت الصلات کله شي یو دا چې رعایت الاوقات پکې وکړي د وختونو رعایت پکې وساتي کله چې په مونږ کې رعایت الاوقات نه دا مونږ صحیح نه دی اگر قران کې علاوه ان الصلاه منجله كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فمؤمنان باندې خپل وخت باندې فرض ده کله چې په مونږ کې د وخت لحاظ نشي دا مونږ نه کیږي تم شرط داده چې هغه باندې اقامت الصلات راځي طهارت ده انسان بدا ظاهر او باطن پاکي جامه به پاک یو الب مونږ کې سورته مائده کې براش دریم داده اقامت بال راځي چې کله یو سړی په دې مونږ کې قیام کوي په ولاړه باندې مونږ کې قیام فرض ده په مونږ کې څلورم رکوع هم فرض ده پنځم سجده هم فرض ده سورته حج کې براش یو وک شپږم قرات پکې فرض ده سورته مزمل کې براش وم خشوع کې فرض ده سورته المؤمنون کې براشي اتم قنوت خپل معنی براشه د قنوت په عاجزي باندې الله ته ودرېدل تا په مونږ کې فرض دي او د اقامت الصلات شرط ده نه محافظت علی الصلات ومنځ باندې محافظت کول امیشواله کول لسم په مونږ باندې دوام کول معارج درش کې براشي او اخلاص ځان کې پیدا کول سورته انعام کې براشي کله چې د الله کارونه په مونږ کې راجم شي نو به دې ته ویل کېږي اقامت الصلاه د مونږ قائم اول نو کوم مونږ کې چې دا کارونه نه نو هغه برابر مونږ نه نو هغه د اقامت الصلاه نه ویل کېږي الصلاه قران کې پدری قران کې ذکر ده درې ته کرته الصلاه راغله ده ماده پنځه نوي کرته راغله ده صلات په لغت عربی کې ویل کېږي الدعاء تا اکثر په دعا د خیر کې استعمالي کی صلات او تحریک الصلوین ته لغتن وای او کله یای راځي نو به صلی معنا دخول ال النار ته ویل کېږي قران کې د صلات معنا لغوي نه دراغلي خو کله قران کې صلات په معنا د دعا راغلي ده نو شرعي معانی د صلات په قران کې یو معنا د صلات په معنا د دعا راځي دیم کله صلات راځي په معنا د جنازه سورته توبه څلورته کې براشي دریم صلات راځي په معنا د الدين سره د نفس دین د جزا ور کول مراد دی کول نو دلته چې کوم دی الدين راځي معنا نفس دین ذکر د جزء مراد دی کول سورته هود واته کې براشي سلورم صلات معنا د ذکر او د تسبیح سره راځي سورته نور یو څلويخ کې براشي پنځم صلات راځي په معنا د درود علی النبی په نبی سلام باندې درود ویل سورته احزاب شپږ 50 کې براشي شپږم صلات راځي په معنا د اوچتوالی تعریفونه د الله کول نسبت کله چې الله ته وشي تعریفونه کول معنا کله چې نسبت ملائکه ته وشي وم داله په معنا د انزال د رحمت سره چې کله صلات نسبت وشي الله ته لکه ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله وملائکه په نبی باندې نزول د رحمت کې ملائک رحمت په نازله یا
اتم صلات راضی په معنا د عبادت مخصوصه سره په اوقات مخصوصه کې لکه داس موږ منځ به سوال راضی او یقیمون الصلاه دیږي چې کوم دی الله یو عمل ذکر کوم چې هغه عبادت بدنی دی دا مونږ دې په بدن باندې کیږي نور اعمال بدنی خو امشته دي هغه ولې ذکر کول چې مونږ ذکر کوو جواب داده دا مقام د اختصار دی اقامت الصلاه مستلزم دی اقامت الدین لره کله چې یو سړی مونږ کوي دا له لکه ټول دین چې د ودرولې لکه حدیث کې راځي من اقام چا چې مونږ قائم کو فقد قام الدین دی انسان ټول دین ودرو ځکه اقامت الصلاه ذکر کو نور عبادت ذکر نکلو او کله چې مونږ په صحیح طریقې سره وشي نو ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر من سره د بے حیا او د منکر نه بندي ويقيمون الصلاه پابندي کوي د مانزه او مما وباز د هغه مال رزقناهم چې موږ ورکړې دي تا ينفقون خرج کوي د الله په لار کې دا ذکر دی د عبادت مالیونه نو دا ذکر کوي د عبادت مالیونه بل عبادت انسان ته الله طاقت دو طاقت ورکړي دي یو بدني قوت دی او بل مالی قوت دی بدني له مکلف کړي دي په صحیح عبادت باندې نو مال کی ام مکلف دی په صحیح عبادت باندې هغه ته عبادت مالیه ویل کی دلته سره خویدات ذکر کئ مما اصل کی من ماو من د تبعیض د پاره دی بعضی د هغه مال نه چې موږ ول ورکړي دي نو ماسره معنا بعض مال ځکه شریعت دانه دی ویلي چې را ټول مال ورکا نه بلکې بعض مال ورکا پرد ده ممکنینو د حدیث باندې چې هغه وایي چې خوراک ساعت نه علاوه ټول مال به صدقه کې رزقناهم د رزق نه ماخوذ ده قران کې رزق یو سل دویش کړه تراغله رزق لغت کې مطلق حصے ته ویل کېږي لکه رسل براشي سورۃ الواقعہ کې وتجعلون رزقکم انکم تکذبون الته د رزق معنا دا نه چې تاسو خپل خوراک د قران نه دا ګرځوي چې تکذیب کوي نه ګرځوي تاسو خپل حصہ د قران نه چې تاسو تکذیب کوي الته رزق په معنا د حصے سره شریعت کې رزق هغه شی ته ویل کېږي چې دا غي پیدا حاصلېږي نو چې پیدا حاصلېږي برابر خبره ده کمالي ک جنني ک اولاد او غیره دې ته رزق وایي قران کې مختلف مصداقات سره رزق استعمالي کله د رزق معنی نبوت کله رزق د برزخی مرادی برزخی رزق کله رزق په معنا د باران او په سماع رزقکم معنا پاسمان کې تاسو رزق د معنا باران تیوري کې او دا غي تاسو رزق پیدا کیږي په زمګه کې کله رزق په معنا د نفس اعطای کله ما رزق منها معنا ارکل چې ورکل شي جنتینو ته د جنت نام الته اعطاء مراد ده کله اخروی اعطای کله دنیوي کله رزق عرفي نفس پایدا لك رزق لكم منا لپاره د نفع استاسو انتفاع لكم به رزقنا ومما رزقنا یا رزقنا دلته رزقنا وی منا بعض الاعمال رزقناهم چې موږ ورکړې دوی تام رزقنا جمع ویل دا فی نفسه د متشابهات نه سمت الله یو دی رزق الله ورکه الله یو دی نو څنګه الله وایي چې موږ ول رزق ورکړی دی نو الله یو دی څنګه موږ وایي نو یو د متشابهات نه دی څوک چې استدلال کوي چې خدایان ډیر دي نو هغه اهل زیغ دي هغه د دې عاد نه غلط مقصد اخلي او د جمع نه غلط مقصد اخلي عام مفسرین وایي دا جمع ذکر کیږي ځکه الله دا کارونه کوي په واسطه د ملائکو نو ملائکه مقرر دي ځکه الله جمع ویل دیمه معنا دا په جمع کې د تعظیم معنی الله وي منګه لکه یو کس یو کار وکي او غټ سړی نو څوک درسنه وي چې تاسو د کارو کوي تاسو د کارو کو یا څوک یو استاد دعوت ورکوي تب از من کر راشه نو څه تنو چې تب راشه نه تاسو من کر دعوت وي من کر راشه نو دلته رزق نه چوي الله وي من رزق درکړي دا د تعظیم د پاره وي الله ډیر لوی ذات دی الله وای چې موږ ولا ورکړی رزق ولا موږ ورکړی دی او تعظیم د فاعل تعظیم د فعل لره مستلزمي نو مراد دلته د جمع نه جمع د افرادونه دا بلکې یو الله ته مراد ده او جمع د تعظیم د پاره ده ينفقون معنا خرج کوي د الله په لار کې
ينفقون د نفق نه ده، انفاق ته ویل کیږي. قرآن کې انفاق ذکر ده. انفاق په لغت کې وای نفس خروج تا. نفق او انفاق په عرب کې دي ته مال راويستل د خپل ناس ته، کده خیر یو کده شر. کله انفاق په شر کې استعمالېږي، لکه رسبراشي سورۃ الانفال کې ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. کافران خپل مالونه خرچ کوي د پاره داخله د الله د لارې نه واړیا. لیکن د شریعت په اصطلاح کې انفاق دي ته مال خرچ کول د الله او د رسول د حکم مطابق په شرعي مصارفو کې، کله فرضي، کله واجبي، کله مستحبه. په دې کې به زکات هم داخل دی. دا مال پچا باندې لګي، انفاق پچا باندې کوي، په ځان باندې انفاق کوي، په اهل باندې کوي، په بچو باندې کوي، په جهاد کې مالونه لګي، په دعوت کې مالونه لګي، په درسونو باندې مالونه لګي، مدارسو کې مالونه لګي. دا ټول انفاق دی. الله ویلي دي د متقینو صفت دا ده. متقین هغه خلک دي چې خپل مالونه چې الله وي ما ول ورکړي دي د الله په لار کې لګي، دې ته متقین وایي. دلته آیت کې مراد عام دی. اول پکې زکات دی، یواز زکات هم نه مراد. کاغه مراشد داسې به ویلي ومما رزقناهم يزكون یا يعطون الزکات. اهل زیغ ډیر دي د دې آیت نه درېما او څلوېښتمه او ومه دا دې ثابتې چې را متقین هغه خلک دي چې هغه څلوېښتمه کوي، دا غرنګي څلورمه کوي او درېمه کوي او ومه کوي. دا ځان ډوډۍ جوړی کلی او به وای قرآن کې الله دې ویلي دي چې موږ علماء ورکړه دغه خرج کیا. دا اهل زیغ دی او ډیر ګنده خلک دي. دا چې دا الله یو مقصد یو دی بل مقصد به اخلي. دا د الله د کتاب تحریف دی. دلته انفاق ذکر دی. انفاق شرعي مراد دی، نظر د غیر الله باندې مراد. دلته عبادت مالی هغه مراد دی. دلته په انفاق کې زکات، صدقه، زکات الفطر ټول ته شامل دی. انفاق دا لفظ راوړو چې ټول ته شامل دي. متقین هغه خلک دي چې هغه زکات هم ورکوي، زکات الفطر هم ورکوي، سرسایه ته ویل کېږي، عام صدقې هم ورکوي. ومما الله عباد الرحمن رزقناهم چې موږ ورکړې دي ته ينفقون خرج کوي د الله په لار کې. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. تاو ذکر کوي دو صفات باخیر متقیان نور دو صفات ذکر کئی. رد لفظی دا دے چې دا په مخ کې باندې عطف دی. والذین یؤمنون دا عطف دی په الذین یؤمنون باندې. سوال راځي عطف کې هم مغایرتی، نو دا وداغی نغیری، بلکې دا مغایرت حقیقی نه دی، بلکې دا تخصیص بعد التعمیم دی. نو خاص د عام نه من وجه عام بی. سوال راځي ایمان په کتابونو دا هو مخکې الذين يؤمنون بالغیب کې داخل له به ولی رس راوړو. جواب دا دی تعریض دی. تعریض دا مطلب معنا اشارتن رد دی په يهودو او سوارو باندې. نو دلته تعریضن رد کوي په يهودو باندې. ځکه قرطبي رحمه الله لیکلی دی وای کله چې دی په دا صفات بیان شو د متقین او متقین هغه خلق دی چې ایمان بالغیب لري، اقامت الصلات کوي، انفاق کوي. نو يهود ویل چې ها کذا نحنو من کوم دغه کارونه کوو کنه منګه متقین یو. نو رسول سره الله دا دو صفات نور ذکر کوي. دا غیر تردید د پاره تصریح کوي چې ورستاسو ایمان صحیح نه دی. ځکه یو ایمان شرعي دی. ایمان شرعي دا چې قرآن بمنه، مخکنی کتابونه بمنه. تاسو مخکنی کتابونه منئ خو لیکن قرآن نه منئ. مخکنی کتابونه په صحیح معنی باندې نه منئ. نو دا رد دی او تعریض دی په يهودو باندې. والذین متقین کسان دی یؤمنون چې ایمان لري بما انزل الیک پاس چې نازل کړي شوی تا ته نبی. انزل معنا انزل، لغت کې څه ته وایي؟ انزال. دبرنه یو شی کثر علی غلا. دا هو عام په محسوساتو کې استعماليږي، لکه باران. انزل من السماء ماء، الله د اسمان نو براليږي. نو به سوال راځي د قرآن آیاتونه خدا هو محسوسات دي، دې ته ول انزال وای انزل. جواب دا دی چې آیاتونه په واسطه د جبرئیل سره راځي. نو جبرئیل جو چې راځي نو آیاتونه مو سره راځي. نو ځکه نسبت انزال د ایتونو ته وشو. به انزال الله د قرآن بارک وای مجازن، دا مجاز متعارف دی.
که جبريل سره راغله دی او کله سره نه راغله الله نبی ته وحی را لګلې په غیر د جبريل نو کله جبريل ته ویلي دی چې ورشه نبی سلام ته رسي وی او انزل ينزل باب افتعال دا کله کله لباس کوم استعماليږي انزلنا علیکم لباسا انزلنا الحديد حديد کې استعمال شوی دی د قران نه غیر دا ولی انزال وی جواب دا دی الته انزال معنا د خلق سره دی الله پیدا کړی دی پیدائش مراد دی به سوال راځي انزل په ځبانه خلق ولی نه وی جواب دا دی ارز چې کیږي دا په تدبیرات السماوی سره کیږي الله د اسمان نه چلی زګه وسره انزل وی انزلنا علیکم لباسا انزلنا الحديد دا ټول په تدابیرو السماوی سره چلیږي کنه نو ایمان لري بما انزل الیکا پاس چې نازل کړي شوی دي تا معنا مراد ایواز قران نه ده بلکې احادیث مراد هغه هم واحده الیکا دې کې ایمان بالرسول ته اشاره ده من ایمان لري پاس چې نازل کړي شوی تا اے نبی محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دي متقین پاغي باندې ایمان لري وما انزل من قبل بدا عام ده یو تورات یا انجیل نه مراد بلکې ټول مراد دي کوم صحیفې دي او کتابونه دي پخوانی وما انزل من قبل کلاغینه ټول مراد دي به انزل او نزل تنزيل بعض مفسرین وی یو انزل ده یو نزل ده نو انزال اغازه کی استعمالیږي چې یو ځای باندې یو دم نازل شوی او تنزيل معنا چې لګ لګ نازلېږي نو قران بارک الله کله انزل وی کله وی نزل دي کې او تعارض دی کله الله وی یو ځل نازل شوی او کله وی په دمه دمه نازل شوی نو په دې کې بعض وی چې ابو حیان اعتراض کړی چې انزال د باران بارک امراغله دی باران خو په یو ځل باندې نه نو هغه به جواب کوي چې دا ولني فرق والا هغه جواب کوي چې کله کله د یو بل په ځای باندې راتللی شي یو بل پر رقمدار قرآن کی اصول هم شته او فروع او جزئیات هم شته نو قرآن چې انزل استعمالی نو اشاره دی ته چې اصول او کلیات ته دا اصول دی او کلیات دی او نزل کی اشاره د فروع او جزئیات ته من قبل کا سوال لازم مخکنی کتابونه خو منسوخ دي نو څنګه به ایمان راوړو جواب داده نسخه د شی منافی د ایمان سره نه ده خو په وسب د نسخ سره یو معنا چې تورات انجیل الله نازل کړي دي خو منسوخ دي خو لیکن موږ په مکلف نه و ایمان خو په لری شه د الله کتابونه اجمالی ایمان الله بما انزل الیک پاس جنازه کله شوی تا و ما انزل او ایمان لري پاس جنازه کله شوی من قبل کا مخکستانا وبالآخرته هم یوقنون او د آخرت پر ورځ باندې خاص د یقین قیام دا پنځم صفات د مؤمنانو سوال راضی ایمان بالآخرت داخله په ایمان بالغیب کې نو دوباره ولې ذکر کو زکه دا تصریح معولی مزمنن دا تعریض دی ورته په يهودانو باندې يهود په قیامت منو خو ول به جنت زمنګ زیاده نور به انکار کو نو يهودو د قیامت منلو خو لیکن په قرآنی طریقه باندې يهودو قیامت نه مانو نو زکه وی وبالآخرته هم یوقنون د آخرت پر ورځ باندې خاص د یقین کوي وبالآخرته مقدم کو په یقینون باندې یو د رعایت الفواصل د وجنه ټول نون را روان دي او په نون باندې سوار دي نو ځکه یقینون رسته کو د رعایت د فواصل د وجنه نو رعایت د فواصل ساتل د فصاحت او بلاغت نه خدا دویم داده دلته چې کوم دی دا آخرت مخ کې کا رد په يهود باندې کم خلک چې په آخرت باندې یقین نه ساتي نو دا متقین نشو کنه به آخرت مؤنث دی دا آخر نه دیتا اصل کی صفت وای د اسم فاعل مؤنث صيغه دا صفت موصوف غاړي نو الحاله الاخره معنا متقین اخر دی چې په حالت اخرنی باندې ایمان لري یقین پلري نحوین به د صفت غالبه وای معنا اسمیت معنا د اسمیت په کې غالبه شوی دا په معنا د وصفیت باندې نو موصوف هغه نه غواړي نسین منسین استو ګرځي بدل تا د آخرت نه یوم الاخرت مراد ده د آخرت ورځ یوم الاخره مراد ده صرف جنت نه ده بدل تا غلام احمد قیدانی ملعون خبيث هغه دلته د معنا کړي دا
وبالآخرة هم يوقنون منا وبالرسالة الآخرة هم يوقنون متقین هغه خلک دي چې په آخرنی رسالت باندې یقین لري وای د دې نظم رسالت او اسما پیغمبري مراد ده کنه موږ ویو چې خبيثه قرآن کې لفظ د آخرت سره رسالت هیڅ کرن د استعمال شوی هم یوقنون کله یؤمنون وای کله یصدقون وای په آخرت باندې ایمان لري تصدیق کوي یقین هغه علم ته وای چې حاصل شي رسل شک او زائل شي معنا شک زائل شي په واسطه د دلایل باندې منطقین و یقین څه ته اعتقاد جازمه مطابق د واقع سره لا یزول بتشکیک المشکک هغه یقین ته چې هغه جازمي اعتقاد چې جازمي مطابق د واقع سره او څوک شکونه درشه د هغه په شک باندې نه زائل کیږي ته یقین ویل کیږي متقین هغه خلک دي چې د آخرت باره کې یقین ساتي نو دی پینځه صفات والا متقین دي معنی د ایتونو دا شولا الف لام میم الله کویږي هوا د حروف او چې براس بنګ په ایمان ذالک الکتاب او دا قران کامل کتاب دی الله ریب په چک پکې نشته هدل للمتقین هدایت دی لپاره د متقینو الذين متقين ها کسان دي يؤمنون بالغيب ایمان لري په حال د لیدو کې په الله باندې او یقیمون الصلاه او پابندي کوي د مانځه و مما بعض ده غما لا رزقناهم چې موږ ورکړې دوی ته ينفقون خرج کوي د الله په لار کې والذين متقين ها کسان دي يؤمنون چې ایمان لري بما باغ سبانه انزل اليك چې نازل کړي شوی ته نبی وما انزل من قبلك واڅ چې نازل کړي شوی مخکستانه نبی وبالاخره هم يوقنون او د اخرت پر ورځ باندې خاص دي یقین کوونکي دي صلی الله تعالی